افغانانو ته د خوشحالۍ او پرمختګ خبر. افغانستان او چین ترمنځ سړک جوړیږي. چې دا ټولګټو وزارت د دغه سړک په اړه تازه څه ویلي دي. دغه سړک چیرته جوړیږي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان ټولګټو وزارت وایي د ځمکې له لارې د دغه هیواد او چین د نښلولو لپاره د جغل سړک جوړولو چارې روانې شوې دي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ پر فیسبوک پاڼه لیکلي د 369 میلیونه افغانیو په ارزښت د 49 کیلومتره اوږد سړک د افغانستان شمال ختیځ ته د بدخشان ولایت د پامیر ولسوالۍ له ګنبد خور سیمې پیل شوی دی او د واخان ولسوالۍ تر پایه چې کابو د چین هیواد سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی دی. که څه هم دا وزارت د دې سړک د بشپړولو او د کار د پیل نیټه نه ښیي، خو وایي د دې لارې جوړول په 15% پرمختګ لري. واخان د بدخشان په لوړو کې پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره په واورو پټه وي او د چارواکو په خبره له همدې کبله یې په ځینو سیمو کې د دې سړک چارې ځنډول شوي، خو په معتدلو سیمو کې کار روان دی. ورته مهال چین هم له خپلې خوا له افغانستان سره د سړک له لارې د نښلېدو د پلان په هکله لاس نه دی ویلي. چین نړۍ کې د 5 غوره اقتصادي هیوادونو له ډلې او له افغانستان سره 190 کیلومتره ګډه پوله لري، خو د سختو غرونو له امله له یو بل سره د سړک له لارې وصل نه دی او همدا وجه ده چې خپلمنځي سوداګري یې خورا کمه ده. افغانستان د منځنۍ اسیا له اوږدې لارې او هوایي دهلیز پر مټ چې ګران بیه تمامیږي له چین سره سوداګري لري او د دې سړک جوړېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ لوی خنډ لرې کیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.